السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې دا یو قسم تسبیح راځي په ګوته پیل کېږي، نو ډېره اساني یې هغه عدد د اذکارو ژر کې معلومیږي. نو که سړی د تسبیحو پر ځای باندې دغه الکترونیک تسبیح استعمالوي، نه دغه کوچني کوچني تسبیح جوړ شوي دي په ګوته پیل کېږي، دا خو د شرعت د نظره څه مشکل نه لري. محترمه پر دغه مسله باندې موږ مخکې بحث کړی و چې پر تسبیحو باندې ذکر کول دا پروا نه لري، یو نیک عمل دی. نو هغه تسبیح که دا مروجه تسبیح لکه د لرګي څخه جوړي یا زیتونه څخه جوړي یا د بچ څخه جوړي، هغه 100 دانې یا 1000 دانې یا 50 دانې، دا چې د زمانې په تجدید سره نوي نوي آلات راووتل، اوس دا د ګوتې تسبیح راووتلې چې تر 1 لک پورې ثبت کوي، اذکار کې ثبتېږي او اساني هم ده. نو په دې کې څه مشکل نشته محترمه، ځکه ذکر په سبحه باندې چې په عربي کې دې ته سبحه وایي، فقهای کرام وایي استخدام د سبحې په ذکر کې دا یو مسنون عمل دی، په دې کې شرعاً څه مشکل نشته. هغه که له مندوق څخه جوړې وي، که د لرګي څخه جوړې وي، او که دغه رنګه دغه عصري تسبیح وي، په دې کې شرعاً څه مشکل نشته. موسوعة الفقهیه صفحه 250 جلد نمبر 20 استخدام السبحه في عدد الاذکار. نو محترمه په دې کې شرعاً څه مشکل نشته، ذکر دی که وایستی که په اوږدو تسبیح که دغه د الکترونیک تسبیح باندې، په دې کې شرعاً څه مشکل نشته. او داسې بعضې خلک ورسره ټکر دي، وایي دا بدعت دي، نو هغه د ناپوهۍ څخه دا خبره کوي، پوهه نه ولري بیا به دا خبره نه کوي. والسلام علیکم ورحمة الله.